یو مثال یاد ساتئ زنانه و چرې به نه دوکه کېږي. موږ ته به ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه ډېر ښکلی مثال هغه موږ ته یو ورځ واقعه بیان کړله. وی طلبه بازار ته تلي وو، هلته ناستو نو دا پالګر کس پې راغی، دا پالونه ګوري دی زنانه ورته م وایي داسې به کېږي داسې به کېږي. زنانه ته وایي تعویض شوی، زنانه ورته وایي چا کړی دی؟ نو دی ورته وایي په خپلو کې چا کړی دی. نو زنانه ورته بس اوس ما وپېژنده، نور بیا تفصیل ما سره شته. نو څه چلو کی چې کور ته راشي نو په کور کې څوک خو یوې خاوني یوې د خاون روري یو بل روري، دا ورته وایي هغه راته وایي چې خپلو کې شوي دي او ستا د خاون په خپلو کې دي، زما په خپلو کې هم نه دي. نو هغه وایي څوک دی؟ خو زما دا رور دی. نو دوه رونه یو بل له په خواږه رشته رونه راورانه کړي او دا خواږه رونه د یو پلار او مور پیدا و هغه یو بل ته ګریوان ته لاس کړي. یقین وکړئ چې دا خلق هم بدخوا دی، کورونه یې خلقو له وران کړل. نو هغه وایي طلبه ناستو، نو هغه کس ناستو، طلبه یې خواله لاړل. دی اوس لګیا دی چاته وایي ستا په نصیب کې دا دي دا دي دا دي، طلبه وله ورلل ستا په نصیب کې دا دي او دا دي او دا دي. چې دا ټولې خبرې طلبه ورته وکړې که نه، نو طلبه ورته یې ویې پیسې راکړې. د څه شي پیسې درکړو؟ ایمان درته را دغه ونه کاته چې دا به دا به او دا به ستا په نصیب کې دا دي او دا دي. ورته ویې ته دروغ وایي، پالونه یې وله وکاتو دا به کېږي او دا به کېږي. ویې ته دروغ وایي، هغه ویې رښتیا وایم. نو جنګ یې شه، چې جنګ یې شه نو هغه پالګري ووو چې وایي و نو پولیس راله، فیصله پولیسو کوله. وایي دا ولې والی دي؟ دی ورته ویې دی دروغ وایي. هغه وایي زه رښتیا وایم. د طلباو پولیس ورته ویې ستاسو سره څه دلیل دی چې دی دروغ وایي؟ وی دی چې مونږ له پالونه ګوري د یو کاله د دوو کالو که نه، زما د یو کال د پال نه دی خبر دی چې یو کال پس په دا کېږي او دا به کېږي. او زنانه وایي بلکل ټک په ټکې صحیح وي. یوه خبره چېرته رښتیا وکړي دا نور پسې وتړي، دا هم د شیطانانو اثرات. نو وی هغې پولیس ورته وایي چې څنګه دروغ وایي؟ وایي چې دی مونږ له د یو کال پال ګوري که نه، ده ته پته ده. نو د اول سار دا خپل پال ولې نه کتو؟ دی چې سار د کوره راوتو نو چې د ځان له پال کتلی وی چې نن به بازار ته ځم او طلبا به راځي، اخه جوخ جوخ په مې ډبوي. نو په پال کې د دا ونه، نو د ځان له خپل پال ولې نه کتو د نننۍ ورځې؟ نو د خپلې د یوې ورځې د پال پته ورته نشته چې نن به څه کېږي، او ما له د یو کال پالونه ګوري. نو د خپل پال پته ورته نه او تا له پالونه ګوري، وایي ستا به دا ورځ څنګه تېرېږي؟ نو بیا وایي دویمه خبره دوی څه کوي؟ وایي پلانکي ځای کې زنانه ده، وایي په هغې پیریان راشي نو هغه پیریان الووي. لکه که دا سړی ال نه وي نو پیریان الووي. موږ ورته وایو پیریان هم په غیبونه پوهېږي. دا عقیده هم وساتئ چې پیرې پوهېږي. وایي پوهېږي. زه ورته وایم سلیمان علیه السلام پیریان په کار لګولي وی کار کوئ. سلیمان علیه السلام ورته ولاړو، شیشه بند آبادې او په هغې کې ولاړو، په امسۍ ټیک لګولی و داسې پیریان یې لګیا کړي وو په کار. په دې کې سلیمان علیه السلام وفات شو. چې وفات شو نو ده خو په امسا باندې ټیک لګولی نو ولاړو لکه غورځېدلی خو نه چې هغې امسا هغه ویښ وای نو وخوړو امسا ارتاو شو نو سلیمان علیه السلام گزار شو. نو پیریانو وی خو که موږ ته پته وی چې دی دومره مخکې مړ دی نو موږ به ولې ځان ستړی کوو، ټول لګیا وي دی ژوندی دی. نو هلته هغه مخې ته و پته ورته نه لګېده چې دا مړ دی که ژوندی دی. نو پیریان څنګه په غیبو باندې پوهېږي؟ نو بیبیانو دې پورې وامه چې دا مال د خاوندانو امانت دی، د دې حفاظت کوئ او ستاسو عزت چې دی دا هم د خاوند امانت. دا ستاسو اختیار نه دی ښه چې کوم ځای به بوکره اوچتی او کوم ځای به یې کته کوي. نه، سړي چې دي دا منتظم دي په زنانو باندې، دا نگرانان دي په زنانو باندې. سړی به د کور نظم او انتظام برابري او سړي ته فوقیت حاصل دی په نارینه زنانه باندې، یعنی خاوند ته فضیلت حاصل دی په خپله بیبي باندې. وللرجال علیهن درجه، د سړو دپاره په دې ښځو باندې یو فضیلت دی. حق د بیبیم دی او حق د خاوند هم شته، خو د خاوند حق د بیبي د حق د پاسه دی او خاوند له الله یو مقام ورکړی دی او یو فضیلت یې ورکړی دی د بیبي د حق نه سیوا. نو دې وجې نه قرآن کریم کې بار بار د دې رشتې ذکر کیږي، د ښځې او د خاوند د رشتې په باره کې بار بار قرآن کې دا ذکر دی چې دا رشته دی برقرار وي، دا د رشته دی قایم وي او دا دی روغ وي. ځکه چې کله دا رشته ورانه شي نو د دې ډېر نقصانات لازمیږي. دې وجې نه تاسو به لیدي ورور د رور نه نه پردی کېږي،
که هر څومره جنگ جګړه وشي خو د ورورولۍ رشته نه ختمیږي، د زوی او د مور رشته نه ختمیږي. که هر څومره اختلافات راشي او هر څومره کنزل وشي خو خلق وی دای مور ده او خلق وی دای بچی دی. رور کرور ته هر څومره کنزلو کې خدا رشته ختمیږي نه، خلق وی دای رور دی او دای رور دی. واحد د ښځې او د خاوند رشته داسې ده که یو لفظ د طلاق استعمال شو نو دا رشته به ختم، دا نورې نه ختمیږي او دا ختمیږي. ځکه چې کله خاوند بیبي له طلاق ورکړي نو څوک بیا نه وایي چې دا د ده ښځه ده، بیا څوک نه وایي چې دا د هغې خاوند دی، نو دا رشته ختمیږي او دا نورې نه ختمیږي. ځکه الله قرآن کې وایي د دې خیال ساتئ. نو پکار ده چې ښځه او خاوند د یو بل د حقوقو خیال ساتي او د حقونو پوره کوي د یو بل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی هر یو کې بس تاسو نه تپوس کیږي د خپل رعیت په باره کې چې دا سړي د لاندې ماتح څومره خلق د دې باره کې به د ده نه تپوس کی. او بیا د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی بیبي چې دا د دې نه بم تپوس کیږي د کور په باره کې او د اولاد په باره کې، ځکه خاوند لاړ شي نو د کور انتظام ټول بیبي ته حواله دی او دا بچی چې ماشومان دي دام بیبي ته حواله دي. د دې په باره کې به د بیبي نم تپوس کیږي. د خاوند مال به غلط نه استعمالوي، دا د خاوند بچی دي د دې به صحیح تربیت کوي، د بیبي دا ذمہواری جوړیږي او د دې نه به الله د دې په باره کې تپوس کوي. نو هر سړي سره خپل مناسب د بیبي په خاوند باندې حق دی او د خاوند په بیبي حق دی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خاوند د حق په باره کې وی کما چاته حکم کولی چې څوک دی بل ته سجده وکړي، که دا جایز وی ما دا حکم کولی خو زمونږ په شریعت کې دا جایز نه دی. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې دا د خپل خاوند ته سجده لګوي. کما دا حکم کولی او دا روا وی نو ښځې به خاوند ته سجده لګوله. دومره د خاوند حق په ښځه باندې مخکې دی او دومره ضروري دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله ښځه په تنور باندې روټۍ پخوي او په دې ټیم کې خاوند ښځې ته آواز وکړو چې زما خواله راشه. حدیث مبارک کې راځي دا ښځه به د خاوند اطاعت کوي، ډوډۍ به په تنور کې لګېدلې پرېږدي او راځي به د خاوند خواله چې خاوند آواز دا وایي ډوډۍ سوځي، د خاوند مال دې ودې سوځي. تا ته چې خاوند آواز وکړو ډوډۍ دې په تنور کې پورې کړې ده، اقه ډوډۍ به په تنور کې پرته وي او په تنور کې به لګېدلي او ته به راځې د خاوند اطاعت په ښځه کوي، د خاوند اجابت به کوي او د خاوند خبره به مني. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړي خپلې بیبي ته آواز وکړو، دعوت یې ورته ورکړو، بیبي ترې نه انکار وکړ او خاوند ترې خفه شو او ګناه د بیبي وي او خاوند ترې نه خفه دی او دا بیبي شپه تیره کې. حدیث مبارک کې راځي لعنتها الملائکة حتی تصبحا، د سبا پوری په دې زنانه باندې او بیبي باندې فرشتې لعنت وري. ټوله شپه پې په لعنت کې تیره شوله چې خاوند شپه تیره کړله په داسې حال کې چې خاوند خفه او ګناه د بیبي وه، ټوله شپه په دې بیبي باندې لعنت وري. حدیث مبارک کې یو څو کسان راغلي چې د هغې عبادت وی نه قبلیږي، هغې کې یوه نافرمانه ښځه ده، یو غلام چې د خپل مالک نه وتښتي، تښتېدلی غلام، نو چې د خپل مالک نه تښتېدلی الله وی عبد عابق، د ده عبادت نه قبلوي. یو چې د ښځې نه خاوند خپی الله عبادت نه قبلوي، هسې به لګیئ تهجد به کوي. د قبولیت د عبادت چې دی د ښځې دپاره هغه د خاوند په رضا کې دی. وجه نه احادیثو مبارکو کې راځي چې د کمې ښځه هغه نفلي روژه نیسي او د دې خاوند حاضر وي کور کې دی، نو بغیر د خاوند د اجازت نه شریعت دې ته د نفلي روژې اجازت نه ورکوي. که خاوند اجازت ورکړو نفلي روژه نیولی شي، که د خاوند اجازت نه و دا زنانه نفلي روژه نشي نیولی. دومره د خاوند حق مقدم دی. روژه څومره لوی عبادت دی، خو چې خاوند حاضر دی او هغه اجازت نه ورکوي نو دا ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاوند اجازت نشته. دومره د خاوند حق مقدم دی.
نو پکار د چې بیبیانې د خاوندانو په دې حقوقو باندې لږ د دې په ادا کولو باندې کوشش شروع کړي ډېرې ښکلې زندګۍ به راشي. نن د ښځو عبادت ډېر دی، عبادات یې ډېر دي، خو د خولې کلام د ښځو نه دی برابر. هغې وجې نه کور کې پریشانۍ دي او خاوندانو ته تکلیف دی کور کې. د ښځې د خولې وینا چې ده هغه نه ده برابر. حدیث مبارک کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یوې زنانه ذکر وشو. وی د الله حبیبه پلانکی زنانه و ډېر روجي به یې نیولې او ډېر منځونه به یې کول، ډېره تهجد ګزاره وه، خو د ژبې نه یې ګاونډیان تنګ وو، ژبه یې ښکلې نه وه. امام الانبیاء فرمایل وی دوزخي ده، چې ژبه یې ښکلې نه وه دوزخي ده، ژبه یې ښکلې نه وه دوزخي ده. د بلې زنانه ذکر وشو، وی د الله حبیبه نفلي عبادات یې ډېر نه وو، تهجد یې نه وو، فرائض یې وو، نفلي عبادتونه او روجې او دی ډېر نه وو، خو ژبه یې ډېره سمه ژبه وه، ګاونډیان ترېنه ډېر رضه وو، ژبه یې برابر وه. امام الانبیاء فرمایل وی دا جنتي ښځه ده، دا جنتي ښځه ده چې ژبه یې برابر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار بیبیانو ته تعلیم ورکړی دی او تعلیم ورکړی. مین بنیاد هغه د زنانه چې ده د بیبي دپاره د ژبه برابرول. د دې د لاسه ډېر نقصانات دي او د دې د لاسه ډېرې پریشانۍ دي په کور کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته د جنتي ښځې صفات ښودل. د جنتي ښځې صفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ښودل. وی د جنتي ښځې یو صفت دا دی چې کله ترېنه خاوند نارضا شي نو دا د خاوند لاس په لاس کې ونیسي او خاوند ته وایي هغې پورې په ما د شپې خوب حرام دی چې څو پورې ته نه یې رضا شي. امام الانبیاء فرمایي دا د جنتي ښځې صفت دی. خاوند لاس کې نیولی هغې پورې را باندې خوب حرام دی چې د څو پورې ته رضا شوی، ته رضا شوی نه هغې پورې په ما باندې خوب حرام دی. امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنتي ښځې یو صفت دا ذکر کړ. او بل صفت د جنتي ښځې دا دی که نه چې دا به په خپل خاوند باندې عاشق وي، خپل خاوند به ورته ډېر محبوب وي، ټوله دنیا کې به ورته خپل خاوند خوښ، خپل خاوند به ورته محبوب وي. بیبي ته به خپل خاوند چې دی هغه محبوب وي، په خپل خاوند باندې به عاشق وي. دا د بیبي د جنتي ښځې صفت دی چې دا به په خپل خاوند باندې عاشق او په خپل خاوند به مین وي. دا امام الانبیاء فرمایل وی دا د جنتي ښځې صفت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبي له د جنت سرټیفیکیټ ورک. کومه بیبي جنت ته لاړه خبر یې؟ د جنت سرټیفیکیټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمی بیبي له ورکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ایما امرأة ماتت، چې کومه ښځه مړه شوله وزوجها عنها راض او خاوند ترې رضا. وروستو خبرې کېدې چې خاوند ډېره تابعداره وه، خاوند ترېنه ډېر رضا و. امام الانبیاء فرمایل دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه. دا جنتي ښځه ده چې هغه مړه شي او په هغې پسې وروستو د خاوند د رضا خبرې چلیږي چې خاوند ترېنه ډېر رضا و، خاوند ترېنه ډېر رضا و. دا خبرې پسې وروستو چلیږي. امام الانبیاء فرمایل وی دا جنتي ښځه ده او دا جنت ته لاړه. ای بیبیانو د خاوندانو د رضایۍ سرټیفیکیټ حاصل کړئ چې خاوندان رضی چې دا سرټیفیکیټ ترسره وي. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د امام الانبیاء لور ده که نه ده، لخت جګرې ده که نه ده، دړه ټوټۍ ده که نه، چې سفر له به تو به ورکره ورغې، چې واپس په راغې به یې کور ته ورغې. دا ورته ډېره محبوبه وه. چې کله هغه وفات کېدله نو علي رضی الله تعالی عنه ته په جړا شو. د ښځې سره د بل چا حقوق نه راځي، عدالت دا نه کوي، زمینداري دا نه کوي، قضا دا نه کوي، امامت په ښځه نشته، نو د ښځې سره د بل چا وابستګي نه راځي، خو هغه علاوه د خاوند. نو چې کله وفات کېدله نو خاوند یې خوا ته ناست دی علي رضی الله تعالی عنه. نو دا ورته وایي علي رضی الله تعالی عنه په جړا شوله، وایي ما ته خپل حق معاف کړه، ما ته خپل حق ما معاف کړه، ما معاف کړه چې ما الله معاف کړي.
نو دا د امام الانبیا لور وکنه دی وی چې زه خو د نبی علیه السلام لوري ما ته څه کمی دی اوس وایي زه دومره دومره منځونه کوم سړی خاوند به خپل سمی کوي دا منځ نه کوي او ته د په حق به مار الله رانیسي ته که هر څومره تهجد ګزار او نیک عمل او دا خاوند به د قبله نه پیژني خو الله به د په حق رانیسي دا مسلمه خبره ده خاوند دی بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها جاړي او د خپل حق معافي غواړي علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي ما ته معاف کړې خو ته ما معاف کړه ځکه د امام الانبیا لور وي ډېر نازبین وجود دی او ما کره به دې په مشک باندې اوبه راوړلې نو په دې مبارک وجود کې دې نښې جوړې شوې رسو پکې نښې جوړې کړې دي ما معاف که ما ته بخلي خو ته ما معاف که د امام الانبیا لور فاطمه چې د تمامو بیبیانو سرداره وی په جنت کې هغه خاوند ته وایي ما معاف که ما معاف که بیبیانو واورئ د خاوند د رضایۍ نه بغیر بله لار نشته زه وایم ای بیبیانو چې کومه بیبي نفل کوي که نه نفل دقه ټیم دا نفل دی نه کوي او را دي شي دا د خاوند په خدمت کې تیر کړي د نفلو دا ټیم نفل کوي هغه ټیم د خاوند خدمت له ورکړه د خاوند رضا واله په دغه ټیم کې ډېر څه به حاصل کړي نفلی عبادات کم کوي خو د خاوندانو خدمت او د هغې دیکبال سیوا کوي په دې به الله ډېر لوی مقام درکړي په دې به الله ډېر لوی مقام درکړي چې کله بیبیانې د خاوندانو خیال ساتي او ای بیبیانو د خاوندانو د مالونو حفاظت کوئ او د عزتونو حفاظت کوئ دا عزت ستاسو دا نه دی دا د خاوند امانت دی دا ذکر دی نه قبلیږي ښه په رشکه کې به ناست دی بوکره به یې په شاړه ولي په لاس کې ورسره تسبیح سوی درود شریف وام د سرم دا درود شریف مه وایه دا تسبیح په جیب کې کېده خو دا مخ پټ که دا مخ دې ښکاره کړې دا ګناه ده تا نه الله دا تپوس نه کوي چې تا ولې درود شریف ونه وي خو دا به کوي چې دا مخ دې ولې ښکاره کړی دا مخ دې ولې ښکاره و د دې به الله تپوس کوي او د دې تپوس نشته نو زمونږ زنانه نه دي خبر چې د دغې تپوس شته او د دې نشته نو که مونږ ذکر زنانه کوي او مخ یې ښکاروي نو دا ذکر فایده ورکوي زه وایم ذکر مه کوه خو مخ پټ که دا د خاوند عزت دی د دې به تا نه الله تپوس کوي یو بیبي شته چې د فاطمې رضی الله تعالی عنها په شان خبره خپل خاوند ته وکړي چې وفات کېدله خپل خاوند ته وایي کټ مې د شپې اوچت کا چې د چا را باندې نظر ونه لګي وي ولې د غیر محرم مې په لاش نظر ونه لګي ځکه چې په ژوندانه باندې ما په دې وجود د غیر محرم نظر نه دی پرېښی داسې بیبي شته چې خاوند له دا رپورټ نن ورکړي شته داسې بیبي چې خاوند ته ووایي چې ما په دې وجود د غیر محرم نارینه نظر نه و پرېښی نو په مړونې به مې وجود ستا په اختیار کې چې ګورې د غیر محرم را باندې نظر ونه لګي د غیر محرم را باندې نظر ونه لګي شته داسې بیبي نو حدیث مبارک کې راځي بیبیانې د کور په باره کې او د اولاد په باره کې به د دې نه الله تپوس کوي خاوندانو دې ته دا کورونه او دا مالونه حواله کړي د دې به ته ګورې الله تپوس کوي دې کې د خاوندانو سره خیانت مه کوئ دا مال دې ډېر په ګرانه طریقه باندې ګټي کنه دا نارینه ډېر په ګرانه باندې ګټي او دی ورله ډېر په اسانه باندې ولګي بیخي ته اخلاص کی ګټلې په کومه طریقې او دوی ته اخلاص په کومه طریقه باندې دا امانت ته امانت خاون مال ته به داسې مال وای لکه دا چې ستا مال د اني به ورله حفاظت کوي نو هغه اوګټي دیاړي کوي لس زره جمع کې بس دا ولته په یوه ورځ باندې لاس وینځي خبره ختمه ده هغه به سواړی کې ګاډۍ چلی به بازار کې ګاډۍ چلی هفته او دوه هفتې به خپله خولو به او د خلکو دا ګاډۍ والا څوک په یوه دکه وي یو ګاډي والا د یو طرفه رن کې بل د بل طرفه په دې دکو پیسې وګټي او چې راوړي نو ښځه یې په یو ځای باندې والوځي ولې پلانکي ځای ته تللي وم هلته ویې راته چې تعویضونه شوي دي جو 5,000 روپۍ مې ورکړې 10,000 ورکړي په تا باندې تعویضونه شوي قصه ختم دنیا پیسې په دې چل باندې والوځولې نو کم از کم د خاوندانو د مال حفاظت کوئ او په دې غیب خبرو د چا یقین مه کوئ داسې شوي دي او پلان کې کړي دي او تعویضونه یې کړي دي او برګه کې پراته او ررتو مې کړه ای زنانو په دې یقین مه کوئ دا هسې خلقو له ایمانونه خرابوي